تاسې په باید هر ګاونډي ته زه وایم چې زه آزاد مستقل با عزت افغانستان نه مشرتابه کوم. تاسې له برکته ګاونډیانو ته په سرلوړي وایم که موږ منئ موږ به منو، غیر له هغه نه د افغانستان اردو مسلح قوا حاضر دی چې تر آخرین قطره ځان ورکړي. خاصتا من میخوایم از هر عسکر، از هر سرباز، از هر انجینیر، از هر بریدمل و هر افسر ما ابراز امتنان تاسې ټول رضاکار معنی څه ده؟ په دې وطن باندې مین لکه چې زه لیونۍ مینه دې وطن سره لرم، تاسې له ما نه ډېر مې لیونۍ مینه لرم، ځکه بې له لیونۍ مینې نه په 15,000 افغانیو باندې یا 10,000 افغانیو باندې څوک سر ورکوي؟ تاسې د خدای جل شانه دپاره، د وطن دپاره او د ناموس د دې وطن دپاره راغلي، نو ځکه در باندې ویاړم، ټول افغانستان در باندې ویاړم. ټوله دنیا دې نتیجې ته رسېدلې چې په تېرو 6 میاشتو کې د دفاعي حالته وتلي یې، نر غوندې تعرضي حالت ته تلي. هر فرد ملکی که احترام شهیدای قوای امنیتی و دفاعی ما را نمیکنه در این دولت جای نداره. مهمترین چیزی را که من بار بار میبینم و به سرقماندان اعلی سرش افتخار میکنم ایست که شما 95% پیشنهادایتان عموما برای بهبود قوای امنیتی و دفاعی ماست، نه برای خود. که څوک په دې فکر کوي چې بیا خدای ناکده به د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا ړنګېږي، میدان د جنګ یې را سره وګوري.